دا چې اوس هر بچی پاسي د خپل نیکه د خپل پلار قربانۍ ولیکي زرګونو کلونو جیل پر څه شي باندې دا د باچا خان تحریک چې خدای خدمتګار یې ګاڼه او نورې برخې ته پرېږده دا منځنۍ پښتونخوا دا قبایل دا په هر کال چې موږ د فرنګي اډوکې مات کړو ورسره وجنګېدو وینې مې توی کړې یعنې موږ ته جیلونه پر څه شي راکول کېدل چې دا اوس دا ملګري پاسوي د باچا خان کارکنان ته پاسه بخښنه غواړم دغه ناسته د بیګم نسیم ولي خان چې دې ته پوسټ وکړي چې امیر محمد خان لالا څو کاله په جیل کې دا به وایي چې دومرې 14 کاله یا 15 کاله ګناه یې څه وه مړه یې کړې ونه ډاکه یې ویلې ونه د بل کور ته اوښتې ونه چاته یې کنځل کړي ونه جرم یې څه بې زه حق غواړم چې کوم پښتون حق نه غواړي هغه بې غیرته دی هغه د اوس دی هغه به پرېږدو نه په وطن حق به څنګه نه غواړي په زرګونو کلونو جیل جګړه صاحب ناست دی یعنې باچا خان څه شي ویل باچا خان وایي چې قومونه شته قومیتونه شته خود مختارۍ ورکوي صوبې ورکوي پر دې باندې یوازې د باچا خان تاریخ کارکنانو ته په سلګونو نه په زرګونو کلونو جیل ورکوي هرې پور کې اوس هم د قیدیانو جنازې پاتې شوې هلته ښخ شول او چې موږ حق وایو پاکستان موږ چلوو په ایمانداري چلوو دلته به د آی اس آی خلک خامخا ناست دي او کرام الکاتبین خو هر چا سره یې کوي دا خو ناست دي ودې لیکي ودې وایي وروره موږ پاکستان چلوو یاره د باچا خان د کورنۍ زه ذمهوار یم چا سره ما خبره نه ده کړې زه یې ذمهوار یم موږ پاکستان چلوو لیکن په یوه شرط چې کوم حق د پنجابي پلار دی چې کوم حق د پنجابي مور دی چې کوم حق د پنجابي بچي دی چې کوم حق د پنجابي اردو ژبې دی هغه به زما د پلار زما د مور زما د لور زما د بچي دا پاکستان زنده داسې نشي کېدی چې ته به مزې کوې ستا پلار به جرنیل ریټایر کېږي پروفیسر به ریټایر کېږي زما پلار به چوکیدار ریټایر کېږي دا پاکستان ولاکه درسره ومنم چې هره ورځ پانسۍ